अस्सलाम वालेकुम ज़ईम स्तासु रोर स्तासु मलगरे स्तासु दोस्त साहिबान मोमन यौ ځل بیا زه تاسو ته مخاطب یم د انګلیش لرننګ اینڈ پښتو چینل نه. نن به موږ کلاس جوړو په پرسنل پروناون باندې. پرسنل پروناون سبجیکټ یعنی پرسنل پروناون څه شی دي او سبجیکټ دا څه شی دي. پروناون هغه نوم ته وایي لکه مونږ وایي هغه یو نوم مونږ وایي زه مونږه ته تاسو هغه هغوی دې ته انګلیش کې پروناون وایي. پروناون کې سنګولر هم وي او پلورل هم وي. ها دې کې سنګولر کم دي او پلورل کم دي. سنګولر پروناون څه ته وایي؟ سنګولر وایي مطلب د یو کس دپاره یعنی د یو څیز د کس دپاره چې کوم نوم راځي هغې ته سنګولر وایي. مثال طور باندې زه ته هغه که ښځه وي که نر وي هغې ته دا هغه ورته وایي په پښتو کې نو سنګولر پروناون دی. پلورل پروناون څه ته وایي؟ پلورل پروناون مطلب دا ډیرو ته وایي. مثال په طور باندې مونږ وایي تاسو مونږه هغوی دا پلورل پروناون دی. پرسنل پروناون and subject how to use in sentence. لکه پرسنل پروناون یا پرسنل چې کوم پروناون سبجیکټ دی ابا منګه څنګه استعمالو په جملو کې. دې جملې ته ګورئ زه کور ته ځم. I am going to home. I am going to home. I څه شی دی؟ I پروناون دی. کوم پروناون دی؟ first person singular pronoun دی. او am څه شی دی؟ am verb دی. am لکه پروناون دې دپاره ضروري دی کوم ورب چې راځي امدادي ورب چې راځي نو هغه د پروناون سره تعلق ساتي. چې تا ته پروناون ټیک یادي نو بیا به ته هیلپینګ ورب امدادي ورب به صحیح لګولی شي. I am going to home. زه کور ته ځم په دې کې I په دې جمله کې I دی. first person singular pronoun هم دی او first person subject هم دی. صحیح ده دواړه دی. هغه را روان دی. هغه نر دی لکه را روان دی څه به راځي؟ he is coming. he is coming. he دلته څه شی دی؟ دا third person singular pronoun هم دی او third person subject هم دی. ٹھیک شو؟ هغه زی فرض که ښځه ده هغه زی she is going. هغه روانه ده she is going. نو she دلته دی third person singular pronoun هم دی او third person subject هم دی. دواړه دی. ٹھیک شو؟ امدادي ورب دې سره ایز راځي. دا تاسو ته ما په بله ویډیو کې ښودلی دي او هغه ویډیو لینک زه په ډسکرپشن کې در کومه. که دا امدادي ورب زده کول غواړئ چې دې سره کم راځي نو هغې سره په ډیټیل کې هغه ویډیو کې موجود دي او د دې ویډیو په اینډ کې په سکرین به هم تاسو ته هغه ویډیو زه پرېږدم چې دا ویډیو ختمه شي هغې باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به هغه ډیټیل سره واوړي. نو امدادي کوم چې هیلپینګ ورب دی ایز شو ایم شو دا به وپېژنئ چې کم پروناون سره راځي. ها دې بلې جملې ته ګورئ مونږه کرکټ کوو. we are playing cricket. we are playing cricket. په دې کې چې دا وی دی دا first person plural pronoun دی. د first person plural pronoun څه شی دی؟ وی دی. وی او د first person subject هم دی وی plural subject دی. ٹھیک شو؟ you are sleeping. تاسو یعنی ډیر کسان دي تاسو ودی یا دا جمله د یو کس دپاره هم راځي ته ودی یا تاسو ودی د دواړو دپاره دا جمله یو رنګ راځي. you are sleeping. you د second person singular هم او plural هم pronoun دی او subject هم دی.
یو د سیکنډ پرسن سینګولر پلورل پروناون هم دی او سبجیکټ هم دی. هغوی بازار ته روان دي. They are going to بازار. دی د third person plural pronoun هم دی او د third person plural subject هم دی. دی تاسو pronoun به پیژنئ. first person چې کوم pronoun دی first person څوک چې چاته خبره کوي. first person چې کوم pronoun دی هغه به تاسو پیژنئ، یعنی څوک چې چاته خبره کوي. نو آی ګوره زه چې اوس چاته خبره کوم، زه یا مونږه چې چاته خبره کوم دې ته first person pronoun وایي. second person pronoun هغه چې څوک ستا خبره اوري، یعنی ته چې چاته خبره کوي هغه اوري، لکه یو شو. نو یو او د یو د پاره هم راځي، د دواړو د پاره هم راځي. دا second person pronoun دی. او third person pronoun هغې ته وایي د چا باره کې چې خبره کیږي، لکه زه او ته چې د چا باره کې خبره کوو، لکه هغه باره کې. نو هغه که جمع او که واحدي، که یوي او که ډیري، خو هغه third person pronoun هغې ته وایي. ټیک شو. هغې کې بیا سینګولر او پلورل وي. دا و د نننۍ ورځې کلاس یو شارټ کلاس، او زه یم صاحب خان مومن سوشل ورکر. مهرباني وکړئ دا ویډیو سبسکرایب کړئ دا چینل او دا ویډیو شیر کړئ پلیز. تھینک فار واچنگ. ټیک کیر. د الله په امان.